د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې یو تاجر و. د کیلو باغ کړی و. د به د خپل باغ کیلې په خپل دکان کې خرڅولې. بعضې خلکو به دنه دا کیلې وړلې او په ریړې به یې خرڅولې او ښې پیسې به یې ګټلې. رور جانه یو درزن خوږې خوږې تازه تازه کیلې راکا. ښه رور جانه والا. رور جانه ستا ډېرې خوږې او تازه تازه کیلې دي. مونږ چې دا خورو مونږ ته داسې ښکاري که مونږ د کیلې ولا آیسکریم خورو. زه دا کیلې د یو باغ والا نه علم. هغه د باغ کیلې ډېرې خوږې خوږې او تازه تازه وي. او رور جانه دې وجې نه خو زما بچیان هم داسې تازه تازه او غټ غټ شو چې ستا ولا کیلې خوري. دا کس چې دلته نه کیلې واخلي او بیا دلته نه لاړ شي. خو په دې کلي کې د میټا په نوم یو کس هم د بپاري نه به کیلې اغستې. ای سیټ صاحب 50 درزنه کیلې راکا. وا میټا تا خو زما زړه خوشحال کړو. د دې دا مطلب چې زما د باغ کیلې ډېرې خوږې دي چې روزانه 50 درزنه ته خرڅوي. او سیټ صاحب ډېرې ښې خرڅېږي خو ما ته هسې هم د خرڅولو طریقه راځي. ای میټې دې کې د طریقې کومه خبره ده؟ هسې هم زما کیلې دونه خوږې دي چې خلک یې خوښوي. ای سیټ صاحب دونه اوچتې اوچتې خبرې مه کوه. د کیلو خرڅول د هر چا د وس کار نه ده. هغه زما په شانتې د پنکار کار ده چې یو ښه اواز لرم. دې وجې نه خلک زما کیلې یالي. ها نو بیا خو لږ شانتې خپل سرود اواز ووایه چې زه هم واورم. راشئ راشئ تازه تازه خوږې خوږې کیلې. څوک چې زما دغې ریړې کیلې وخوري نو همیشه دپاره به تازه تازه او ځوان ګرځي. هسې میټا خفه نه شي چې ستا د اواز مې واورېدو داسې لګي لکه کم یو بېسوره کس چې خپل ناکام اواز ویستلو کوشش کوي. سیټ صاحب ته ولې سوځې زما دې ښایسته اواز نه؟ خیر دا خبره پرېږده ما ته 50 درزنه کیلې راکا. بیا میټا د کیلو والا ریډه روانه کړي او دلته نه لاړ شي. خو په دې کلي کې یو غریب سړی او ښځه اوسېدو. بیټو تا ته هغه تاجر میلاو شو کوم چې ډېرې ارزانې ارزانې کیلې خرڅوي؟ نه ښځې هغه کس ما ته تر اوسه نه ده میلاو شوی. بیټو چې بیا به ته څنګه د کیلو کاروبار شروع کوې؟ زه غواړم چې ما سره هم ښې ډېرې پیسې وي او ته یو ښه سیلمین جوړ شې. او ښځې دا خو زما زړه هم غواړي چې زه یو ښه غټه پیسه وګټم او ښې خوشحالۍ وکړم. بیټو ته بیا یو کار وکړه میټا رور نه تاپوس وکړه چې هغه کیلې چېرته نه علي به تا ته خامخا ووایي. ای ښځې هېڅ پیدا نشته. ما څو ځله هغې نه تاپوس کړی د خو ما ته حال نه وایي. هغه دا سوچ کوي که دې ته دا پته ولګېده دا به بیا زموږ په رزق کې لتې ووهي. بیټو ته یو کار وکړه اول میټا رور نه یو درزن کیلې واله او بیا هغې نه تاپوس وکړه کیدای شي درته ووایي. او ښځې دا تا ماله یو ډېره ښه مشوره راکړه. زه اوس ورځمه. بیا بیټو د کور نه روان شي او په لاره کې د میټا د لټون کوشش کوي چې دې وخت کې میټا هم یکدم ورته په لاره کې مخامخ راشي. ودرېږه میټا وروره ما ته اول یو درزن کیلې راکا. وا یو درزن کیلې؟ خیر خو وي نن تا ته د کیلو اخیستلو خیال څنګه راغلو؟ ای میټا وروره ستا د ریړې کیلې دونه خوږې خوږې دي ستا په شانتې ما نه صبر ونه شو ما ویل چې یو درزن والم. او دا خبره خدا زما د ریړې کیلې زما په شانتې خوږې خوږې او ستا په شانتې غټې غټې دې وجې نه خو خلک عالي که نه. ښه میټا وروره نن خو زه تا نه دا کیلې آلمه خو زه تا ته دا وایم چې ته نن ما ته ووایه چې ته دا کیلې چېرته نه آلې چې زه هم دغه کیلو کاروبار شروع کړم چې تر څو په خپلو پښو باندې ودرېږم. خپل اصلیت یې وښودلو که نه؟ زما په تا باندې اول شک و چې دا کیلې څنګه آلي. ستا دا مقصد دی چې زه دې نه کیلې والم او بیا دې نه تاپوس وکړم چې دا ما ته ځای وښیي. ځه ورک شه دلته نه. میټا وروره داسې مه کوه زه هم ستا یو ورور یم. ما ته دا ووایه چې زه هم خپل کاروبار شروع کړم تر څو چې خپل کور مدد وکړم. ته په خبره باندې پوه نه شوې. زه شه به ورک شه دلته نه. دا خبره وکړي میټا دلته نه روان شي او بیټو ډېر په خفګان سره خپل کور ته راشي او خپلې ښځې ته دا ټولې خبرې وکړي. بیټو دا خو ونه شو اوس به موږ څه کوو؟ ای ښځې یو کار وکړه ته نصیبي باجي ته ورشه کیدای شي هغه تاته ووایي. سمه ده بیټو زه ورځم نصیبي کینچي ته. دی بیا کور نه روانه شي او د نصیبي کینچي کور ته راورسیږي. خورې په خیر راغلې نن څنګه تا ته زه در یاده شولم. ای زما خورې اصل کې خبره داسې ده چې زموږ د کور حالت ډېر زیات خراب دی ورځ تر بلې خرابېږي او بیټو ته هېڅ قسم کاروبار هم نه میلاویږي. نن مې تا ته یو خواست راوړی دی که ته خفه کېږې نه چې درته ووایم.
خورجانې چې د پیسو خبره ونه کړې که پیسې غواړې نو دلته نه ورکه شه. نه خورکې زه دې ته نه یم راغلې چې ته ماله پیسې راکړې. تا تپوس کوم چې میټا ورور کیلې چېرته نه هلي چې تر څو زما خاوند هم دا کاروبار شروع کړي. زه تا ته دا خبره ولې وکړم چې تر څو تاسو هغه ارزانې ارزانې کیلې والئ او هغه کیلې ټولې ختمې شي او موږ همداسې لسونه سولوو او کینو. هېڅ هم تا ته نه وایم ځه ورکه شه دلته نه. خورې ته خو ډېره ظالمه یې. خدای دې وکړي چې ستا کیلې ټولې خرابې شي او ستا کیلو کې ستا د پوزې په شان غټ غټ چینجي وشي. خپل اصلیت دې وښودلو که نه ځه وځه زما د کور نه. بیا د بیټو ښځه دلته نه لاړه شي او میټا هم کیلې خرڅې کی کور ته راشي. نصیب یې دا د غټخېټې ښځه دلته ولې راغلې وه؟ تپوس یې کولو چې بیټا کیلې چېرته نه هلي. تا خو ورته ویلې نه وي چې زه کیلې چېرته نه هلم؟ نه ما ورته نه دی ویلي. ښه دې کړې دي چې ورته نه دي ویلې. هغه غټخېټه هم همیشه ما پسې شوې وي چې میټا وروره ته کیلې چېرته نه هلې. زه هم ترې ډېر تنګ شوی یم. بیا په بله ورځ بیټو په لاره کې روان وي چې دې ته دلته جوني میلاو شي. څه خبره ده بیټو ته ډېر خفه ښکارې. بیا بیټو جوني ته ټولې خبرې وکړي. ای وروره ته خفه ولې؟ تا ته پته ده چې میټا چا نه کیلې هلي هغه زما تره ده. وا جوني دا خو تا ما ته ډېره ښه خبره وکړله. زه شابه ما هم خپل تره ته بوځه. او میټا دلته سیټ صاحب ته راشي. سیټ صاحب راکه بیا 50 درزنه کیلې. میټا په تا باندې ډېرې زیاتې پیسې واوښتې. اول هغه قرضه راوړه بیا به مال درکم. سیټ صاحب نن کیلې راکه سبا به بیا پیسې درکم. سمه ده سبا ضرور پیسې راکه کنې بیا به مال نه درکوم. بیا میټا کیلې واخلي دلته نه روان شي. په دې وخت کې جوني او بیټو دلته راشي. وایه جوني څنګه راغلی؟ کاکا دا بیټو زما ملګری دی. دا ډېر زیات غریب دی. ته داسې کار وکړه دې له کیلې ورکه په قرض باندې. دا به که کیلې خرڅې کړي سبا به تا له پیسې هم درکړي او داسې به خپل کور ګزاره هم روانه کړي. او سیټ صاحب د ستا به ډېره مهرباني وي که داسې دې وکړو خدای به ډېر اجر درکړي. ها سمه ده بیټو خو کار کې زړه ولګوه. ها بیټو زه ورځم. جوني ستا ډېره مننه. بیا جوني دلته نه لاړ شي او میټا خپل کور ته راورسیږي. نصیب یې زر زر هغه پیسې راکه چې تر څو زه سیټ ته پیسې ورکوم کني ما ته مال نه راکوي. ای میټې سیټ نه لږ ټایم واخله هغه پیسې باندې خو ما سامانونه اخیستي دي. ای د غټې پوزې چښتنې دا تاسو وکړو زه خو برباد شوم غرق شوم. بیا میټا چې دلته نه روان شي په لاره کې چې وګوري نو بیټو پر ریړې باندې کیلې لګولې وي. دا ډېر زیات حیران شي چې بیټو باندې دونه رش ده او میټا دلته نه په منډه سیټ ته راشي او بیا دې ته ووایي سیټ صاحب دا غټخېټه بیټو تا ته څنګه راورسېدو؟ میټا دا خبرې پرېږده دا راته ووایي چې پیسې دې راوړې دي. سیټ صاحب پیسې خو ما را نه وړې. ته ما ته اوس مال راکه په بل ځل به خامخا پیسې درکم. نه میټې زه تا ته نور مال نشم درکولی ته دلته نه تلی شي. بیا میټا په غوسه کې کور ته راشي. ای غټ پوزې ښځې زه تا برباد کړم اوس به زه تا پرې نږدم. بیا میټا نصیبه کینچي را ایساره کی. میټا هغه مرغۍ وګوره. بیا میټا چې څنګه شاته وګوري نصیبه کینچي دلته نه وتښتي. نصیبه کینچي مخکې او میټا ورپسې. زمونږ د ویډیو مقصد دا دی چې لالچ ښه شی نه ده. که چا په دنیا کې لالچ کولو او د بل مدد یې نه کولو نو ده ته به خامخا سزا میلویږي ځکه چې داسې کس د الله پاک ډېر بدې شي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښه وي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کامنټ کې ولیکئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.